با آغاز نخستین بارش باران و برف سال جاری در ولایت غزنی، موجی از خوشحالی و امیدواری در میان باشندگان این ولایت به وجود آمده است. شهروندان میگویند که این بارش ها می تواند آغازگر بهبود وضعیت منابع آبی و کاهش خشکسالی‌های دوامدار در این ولایت باشد. باشندگان غزنی در نخستین ساعات بارندگی با ابراز خرسندی میگویند امیدوارند که با ادامه بارش‌های موسمی زمین‌های زراعتی دوباره حاصلخیز شده و سطح آب‌های زیرزمینی افزایش یابد. الحمدلله باران ته ډیر خوشاله یو. باران چې نه ولو ډیر سختي ډیر تکلیفي ډیر فصلونه ټول دغه سره وسره تیر خو دغه باران ته ډیر خوشاله یو او خدای دا رحمت دی د الله طرف. دا خو د الله یو رحمت ته هغه پښتانه یو دغه کوي وای غزنه مثلا له واوري ډک ده او کله زوره وای نه له واوري ځکه تاثیرات په حیواناتو په انسانانو په ټولو باندې او صالحو د الله رحمت او د خلکو د ژوند زندگی زیات سهولتونه پکې رامنځته کیږي. په د وروستیو کې غزني کې وچکالي وه، ډېری وخت باران نه و سوی. خوشبختانه نن باران وري، په دې سره به هغه د ځمکې د سطحې اوبه لوړې شي او موږ کال به آباد او فصلونه به ښه فصلونه وشي. در همین حال کارشناسان زراعتی تاکید میکنند که بارش برف و باران نقش مهمی در تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی دارد. با گفته آنان ذخیره برف در فصل زمستان میتواند در فصلهای آینده به ویژه در بهار و تابستان منبع پایدار آب برای آشامیدن و زراعت باشد و از شدت کم آبی بکاهد. دغه بارانونو وریدل د کرنې سکتور دی راژوندي کېدلو باعث ګرځي، د بزګرانو د حاصلاتو د لوړولو باعث ګرځي او په ټوله کې د ځمکې لاندې اوبو د تغذیې په برخه کې د پام وړ ارزښت او اهمیت لري. ولایت غزنی در سالهای اخیر به دلیل کاهش بارندگی ها و تغییرات اقلیمی با خشکسالی های پیهم روبرو بوده است. موضوعی که پیامدهای گسترده بر زراعت، مالداری و دسترسی مردم با آب آشامیدنی گذاشته است. کارشناسان باور دارند که تداوم بارش‌های منظم و مدیریت اصولی منابع آب می‌تواند نقش کلیدی در جلوگیری از تکرار این بحران در آینده داشته باشد.